بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. لغمان ولایت ته د اوبو او انرژي وزیر ملا محمد یونس اخونزاده سفر. پنجشیر کې بیرته راستنې شوي هیوادوال ته د نقدي او غیر نقدي مرستو ځانګړېدل. او د ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې اترې. د یو مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنولیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د روان کال د سلواغې 9مه نیټه ده. زه زلمی عزیم. دا بشپړ خبرونه دي. د اوبو او انرژي وزیر ملا محمد یونس اخونزاده لغمان ته د خپل سفر په ترڅ کې د شاهي کانال د پروژې له روانو چارو لیدنه کړې ده. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې ملا محمد یونس اخونزاده د قراردادي شرکت له مسؤلینو سره په کتنه کې د یادې پروژې د چارو پر چټکتیا او غوره کیفیت باندې ټینګار کړی دی. شاهي کانال د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په جوړېدو سره به کابو 100,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. د پنجشیر ولایت مقام د رسنیو دفتر وایي چې د علیقدر امیر المؤمنین حفظ الله د ځانګړي لورینې له مخې په پنجشیر کې راستنې شویو ته 6 میلیونه افغاني نقدي مرسته او 300 میټریک ټنه غنم ځانګړي شوي دي. د دې دفتر د خبرپاڼې له مخې یادې مرسته په هر کورنۍ ته 15,000 نقدي افغاني او 250 کیلوګرام غنم وویشل شي. بل خبر د ننګرهار ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار د 9مې ناحیې اړوند د مرکزي غوچکو سیمه کې تیره شپه شاوخوا 12 بجې د استوګني یو کور د نړېدو په پیښه کې یوه مور او 6 ماشومان شهیدان او یو تن ټپي شوی دی. د دفتر د خبرپاڼې پر بنسټ د پیښې ځای ته امنیتي مسؤلین رسیدلي، جسدونه یې عدلي طب ته لیږولي دي. او د نن ورځې وروستی لنډ خبر. د ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې هیوادونو په چارو کې په نه لاسوهنه ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس اراغچی او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان 13 ورځ ټلیفوني خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي چې د خبرو کې دواړو لوریو د سیمې هیوادونو په چارو کې په نه لاسوهنه ټینګار کړی دی. دواړو بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د سیمې د سولې او ثبات پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره د ټولو لوریو د دوامداره هڅو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. قدرمنونکو له ملتیا مو مننه. دا د نن ورځ لنډ خبرونه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.